بیا یو ورځ یو کروڑپتی الک د خپلې غریبې نوکرې کور ته اچانک ورلو چې د دې یو زوړ شان کچه کورو. دا کهانی ده د یو ډیر مالدار کروڑپتی الک چې د په ښار کې یو ډیر غټه علیشانه بنگله وه چې دا بنگله د سنگ مرمر نه جوړه وه او دې کې ډیر ګران او ډیر غټ غټ ګاډي هم ولاړو. په دې غټه علیشانه بنگله کې دننه یو کروڑپتی الک اوسېده چې د هغه نوم دانیالو. دانیال خو یو کروڑپتی او ډیر زیات مالدار انسان و خو دی به هر وخت خفه اوسېدو. دانیال د یو غټ کروڑپتی بزنسمین سړي زوی و چې د ده نور وروڼه نه و، صرف یو چې ده په خپله زندګۍ کې د پیسو کمې اړو کتلې نه و او د ماشوموالي نه دې داسې و چې ده به یو شی لا غوښتی هم نه و چې ده ته به میلاو شوی و. په ګران ګران سکولونو کې سبق ویلی و، ګرانې ګرانې کپړې به یې چولې، ګران ګران ګاډو کې به ګرځېدو، کلبونو او پارټیانو کې به ګرځېدو او د دې دنیا هر قسمه دولت و د سره. خو د ده په کور کې چې کم نوکرانو چې دی له به یې کار کو د هغې یو بیله خپله دنیا وه چې په دې نوکرانو کې یو جینۍ وه چې د هغې نوم الینا و چې دا د 22 کالو یو پیغله جینۍ وه چې دی به روزانه ساده شان کپړې اچولې وې او خپل کار باندې به یې سر ښکته کړی و او صرف خپل کار سره به یې کار و. دا به روزانه سحر وختي کې راتلله، چپ چاپ به یې صفایانې وکړې، لوښي به یې وینځل او خپل ټول کار به یې وکړو او چا سره به یې ډېرې خبرې نه کولې او چپ چاپ په ماښام کې واپس خپل کور ته روانه شوه. د کور چې نور کم نوکرانو هغې به کله کله دې سره د ګپ شپ لګولو کوشش کو، کله نه کله به یې پې غوسې کولې او کله کله به یې پې خپل کارونه هم کول. خو دې جینۍ کله هم شکایت نه کړی. یو ورځ دې په کچن کې کار کو چې خوا کې بله یو بوډۍ خادمه وه چې د هغې نوم شازي او هغې دې ته وویلې الینا ته روزانه دومره زر ولې ځې د کاره، لږه خو ایسارېږه، آرام هم کوه که نه، اچانک ولې روانېږې؟ الینا د دې خبرې واورېدلې، لږه شان موسکۍ شوه او چپ شوه څه یې مونه ویلې. بیا چې د خادمې تپوس وکړو نو بیا ورته وویلې چې کور کې زما مور یوازې وي او رکوټې رور مې دی هغه هم یوازې وي، بس په دې وجه زه کور ته ځان زر رسوم. بس صرف دی وویلې او سر یې ښکته کو او په خپل کار کې واپس لګیا شوه. دانیال څو ځله دا جینۍ کتلې وه خو د دې طرف ته یې کله هم داسې ډېره توجه نه وه ورکړې ځکه چې ده ته به نوکران انسانان نه ښکارېدل، بس دې ته به صرف د خدمتګارانو په نظر کتل. خو په الینا کې یو خوبي وه چې دې به کله صفیانې کولې خو دې به کله هم هغه شیزانو له ګوتې نه وړلې کم چې به د دې خپل نه و. کله کله به کلو پیسې پرتې وې، ګران ګران سامان به پروت و خو دې به هغه طرف ته کتل هم نه. یو ورځ د دې کروڑپتی الک یو ډېره ګرانه ګړۍ وه چې هغه د صوفې لاندې پروتې وه. ماښام کې چې ورپسې هغه وګرځېدو خو هغه ته میلو نه شوه نو ده ته ولګېده چې هغه به چا پټه کړې وي. چې کتلې نو الینا راغله ورته وویلې مالک صاحب دا د صوفې لاندې پرته وه او هغې دواړو لاسونو باندې ګړۍ مخکې کړله. دانیال دغه ګړۍ ته زر لاس کړی او ویې او چې کله دا الینا واپس بیا روانه وه نو دانیال ورته کتل او ځان سره زړه کې ویلې چې دا خو عجیبه جینۍ ده. بیا ورو ورځې تېرېدلې. بیا یو ورځ الینا چوټي وکړه او کار له نه وه راغلې. په لومبنۍ ورځ چا څه مونه ویلې خو چې په دویمه ورځ یې هم چوټي وکړه او کار له رانله نو منیجر غوسه شو او وی ویلې چې نن سبا وخت خلکو باندې بروسه نشي کولی، بس چې څنګه ورته پیسې میلو شي نو کار پرېږدي او وتښتي. بیا په درېیمه ورځ باندې هم هغه رانله. په کور کې ټول خلک پریشانه شول ځکه چې ډېر زیات کار پروت و. بیا دا منیجر د دانیال طرف ته راغی او وی ویلې چې صاحب داسې قسم جینۍ واپس کار باندې مه ساته، د سره یې موږ ته څه ویلي هم نه دي او لاړه غیبه شوه. بیا دغه کروڑپتی الک تپوس وکړو چې دا جینۍ چېرته اوسېږي. منیجر په زړه کې لږ شان حیرانه شو او وی ویلې چې دومره مې اورېدلي دي چې هغه زوړ کلي کې اوسېږي خو نوره ما ته هم ډېره پته نشته د هغې د اډرس. بیا د کروڑپتی الک په سوچ کې لاړو او د ځان سره سوچ کو چې دې جینۍ خو به کله هم چوټي نه کوله او نه دې کله بهانه جوړه کړې ده تر نن ورځې پورې. نو دا بیا اچانک غیبه څنګه شوه؟ بیا په دغه شپه چې کله پارټي وه نو د ده په پارټۍ کې هم زړه نه لګېده چې په دغه پارټۍ کې د ګانو اوازونه او د ملګرو چې خپل منځ کې ګپ لګولې و دغه خبرې په ده باندې شور لګېده. بیا چې کور ته رالو نو په چت باندې ولاړو او بهر د ښار لیټونو ته کتل. لاندې په سړک باندې څه مزدوران لګیا وو چې کار یې کو چې اچانک ده ته الینا رایاده شوه. په سبا سهار باندې ده اچانک وویلې چې زه بهر ته ځم. ډرایور ته یې تپوس وکړو چې صاحب ته چېرته ځې؟ دانیال لږ وخت دپاره چپ و او بیا یې وویلې چې زه هغه زوړ کلي ته ځم. بیا ډرایور په شیشه کې ده ته وکتل او د ده یقین نه راتله چې یو کروڑپتی الک زوړ کلي طرف ته روان دی. بیا چې رو ګاډي د دغه زوړ کلي طرف ته مخکې لاړو نو سړکونه رو واړه شول. رو په سړکونو کې ګندګي ښکاره شوه. په دغه لارو باندې ډېر زیاته بدبویي وه او زاړه کورونه وو. دانیال په ډومبي ځل داسې ځای نه ولیدل. بیا مخکې کوڅه ډېره زیاته وړه وه چې په هغې کې ګاډې نه شو تللی
نو دانیال پیدل روان شو. هر طرف ته سقا بینونه و، ګندګیانې وې، ماشومان سقا بربنډ ګرځېدل، بوډاګان بیماران په کوڅو کې ناست وو چې دا ټول دته یو عجیبه دنیا ښکارېده. بیا دانیال د خلکو نه تپوس وکړو چې دې کوڅه کې الینا اوسېږي چې هغه یو مالداره خلکو کور کې نوکره ده. بیا دې بوډۍ ښځې مالدار سړي ته کوس پاس وکتل او بیا په ګوته باندې یو تنګې کوڅې طرف ته اشاره وکړه او وی ویل چې د دې کوڅې په اخره کې چې کم مات زوړ کور دی هغه ځای ته لاړ شه. بیا دانیال رو هغه طرف ته مخکې ورغی. هر قدم سره به د دانیال د زړه دړکن زیاتېده او دته داسې لګېده چې دی یو عجیبه دنیا ته راغلی دی. بیا د کوڅې په اخره کې یو مات خیرن شان کور و چې هغې باندې صحیح چت هم نو بره پې ټیمګي پراته وو. خپله دروازه یې هم نه وه، صرف کپړه یې راځوړنده کړې وه او د کور مخې ته په ګندونو کې یو پتیله هم پرته وه او د دې کور نه د ډېرو ټوخو اوازونه راتلل. دانیال څه وخت لپاره د دې کور مخې ته ولاړو او دی په دې سوچ کې و چې دننه کور ته ورشم او که نه واپس خپل کور ته لاړ شم. چې بیا لږ وخت پس دننه د کور نه آواز راغی، وی ویلې چې اوبه څوک شته چې ماله لږې اوبه راکړي. دانیال چې دا واورېدل نو زر یې پردا خوا کړله او څنګه چې دننه قدم کېښو او دننه چې لاړه، دننه چې د کم منظر وکتلو نو د ده خپو نه ځمکه وتښتېدله. په دغه کور کې دننه تیاره وه، بس سیټ ته یو وړه شان کړکۍ وه چې په هغې به لږه لږه رڼا راتله. په ځمکه باندې یو زړه تولۍ پرته وه چې هغې باندې یو بوډۍ کمزورې ښځه پرته وه او ډېره زیاته ټوخېده چې د دې شونډې اوچې شوې وې او د تندې نه تکې سپینې راوتې وې. سترګې یې د کمزورۍ نه وردننه شوې وې او جسم یې داسې کمزورې و تبه یې په تشو هډوکو باندې سرمن پرته ده. سیټ ته یو رکوټې شان ماشوم ناست و چې هغه ډېر زیات اوږې و او ډېر زیات یریدلی و. د دې بوډۍ ښځې مخې ته یو وړه لوټه پرته وه چې دغه ماشوم دغه لوټې په ذریعه باندې د بوډۍ ښځې له د اوبو ورکولو کوشش کو، خو دا لوټه اوچه پرته وه، دې کې لږې اوبه هم نه وې. په دې کور کې د خوراک دپاره هېڅ هم نه و. دانیال څه وخته پورې دغلته ولاړو او دی ډېر زیات حیران و او ده په خپله زندګۍ کې په ړومبي ځل وکتل چې غریبي څه ته وایي. چې په دې کې دغه بوډۍ ښځې بیا آواز وکړو چې ماله اوبه او دې دومره په تکلیف خبرې کولې داسې لګېده ته به وې د دې هرې خبرې سره د خولې نه ساه وځي. دانیال زر زرګیر چاپېره وکتل چې د دې کور په یو ګوټ کې یو مات شان بالټۍ پروت و چې په هغې کې لږې شان اوبه پرتې وې خو دغه اوبه سقا وې. دانیال زر ورمنډه کړلې او دغه اوبه یې په لوټه کې راواچولې او بیا یې سلو سلو د دې بوډۍ ښځې شونډو سره دغه لوټه ولګوله او دې بوډۍ ښځې له یې اوبه ورکړلې او بیا چې یو دوه ګوټه اوبه د دې بوډۍ ښځې جسم ته دننه ورلې نو د سترګو نه یې اوښکې راپرېوتې. داسې لګېده ته به وې دې له چا نوې زندګي ورکړله. بیا د دې کور دروازې باندې د قدمونو آواز رالو. بیا چې دانیال دروازې طرف ته وکتل نو الینا ولاړه وه چې د دې په لاس کې د دوی یو رکوټې غوندې پاکټ او د اوبو بوتل. الینا چې کله دانیال ته وکتل نو د خپو نه یې ځمکه وتښتېدله. لږ وخت لپاره خو دواړو یو بل ته لګیا وو، صرف یې کتل. د الینا په سترګو کې اوم شرم او اوم پکې یره وه. بیا الینا زر زر مخکې راله، بوتل یې کېښو او خپلې مور له یې رامنډه کړه او وی ویلې چې مورې اوبه مې راوړلې او بیا رو یې هغه بوتل راواغېشتلو او خپلې مور باندې اوبه وڅښلې. د دې مور دومره کمزورې شوې وه چې کله دې سترګې کولو کړلې نو خپله لور یې هم نه پېژندله. دا کروړپتي هلک غلی او حیران ولاړه و. د جینۍ طرف ته یې په حیرانتیا باندې کتل چې دا هماغه جینۍ ده چې دې کره به یې کار کو او دلته د دې زندګي دومره په مشکلو حالاتو کې ده. بیا ته دې هلک په مزه شان تپوس وکړو چې ته دا څو ورځې کار له ولې رانلې. الینا لاندې کتل او وی ویلې چې مور مې بیماره وه او بیا غلې شوه. دې خو دوه درې خبرې وکړې خو د دې په دې دوه دریو خبرو کې دومره غم او درد و چې دې هلک ته ډبل تپوس ونه کړو. بیا د الینا رور الینا ته آواز وکړو چې خورې زه خو ډېر زیات وږی شوی یم. دې ماشوم خوراک داسې په عاجزۍ باندې وغوښتو چې دې هلک د دې ماشوم آواز واورېدو نو زړه یې ډېر زیات خفه شو. الینا لاندې کتل او دغه ماشوم له جواب ورکو چې بس لږ شان صبر وکړه وړمدله. خو الینا ته پته وه چې کور کې د خوراک اسم نشته. بیا دې هلک چې کله غیر چاپېره وکتل نو دته کور کې د خوراک اسم په نظر رانلل. بیا دې هلک ته رایاد شو چې دې کله د کور رووتو نو صرف خپل موبایل او بټوې راغشتې دي. بیا دې هلک د جیبه پیسې روویستلې او الینا له یې د ورکولو کوشش وکړو. دا والا ځان له به د خوراک سامان روړه. الینا ته زر لاس خوا که داسې لګېده ته به وې د دې دپاره د پیسو سره لاس لګول هم ګناه ده. او بیا وویلې نه خان صاحب دا پیسې ځان سره کېده، زه به په خپله باندې څه بندوبست وکړم. د دې په اواز کې ډېر زیات درد و خو دا ډېره زیاته غیرتمنده وه. د کروړپتي ځان سره سوچ کو چې غیرت په مالدارۍ او په غریبۍ باندې نه دی. بیا ورته د هلک په سخته لهجه کې وویلې چې ګوره دا پیسې والا دا څه حیرات خو نه دی
په دې وخت کې تا ته ضرورت دی. د علي نه په سترګو کې اوښکې رالې او څه یې م ونه ویلې، خو دې بیا هم پیسو ته لاس نه کړې. بیا د علي نه مور په خپل کمزور اواز باندې سلو سلو وویلې، بچې واخله دا پیسې، ماشوم راته وږی دی. علي نه چې دا واورېدل نو زړه یې مات شو او بیا یې لاس رچېده او دغه پیسې واغېشتلې او خپل سر یې ښکته کړ او د دې سترګو نه اوښکې راوبهېدلې او لاندې په ځمکه باندې ور پرېوتې. چې دې هلک دې ته وکتل نو زړه یې د خفګانه داسې و لکه چې ټک چودو. بیا دا هلک روان شو، وی ویلې چې زه د بهر نه خوراک سامان راوړم او ډایرکټ بار ته ووتو. دې چې د دې کوڅې نه تېرېده نو دومره سقا بینونه و چې د ده دپاره ساه اخیستل هم مشکله و، ځکه چې دا یو مالدار سړی د بنګلو عادت و. داسې ګندګۍ خو ده کله هم نه ویلې دي. دی بیا دغه خوا کې رکوټي شان دوکان ته ورلو او د خوراک چې څومره سامان ورسره پروت و ټول یې واغېشته. اوړه، دال، پی، بسکټ، فروټ او دوایانې. دوکاندار هم ډېر زیات حیرانه و چې داسې ګرانې کپړې اچولې دي دې هلک، چې دا مالدار هلک په دې دومره ډېر سامان باندې څه کوي. چې کله دې کور ته واپس رسېدو نو د علي نه کشر ورور ورته داسې کتل ته به وایې دې کره چېرته فرشته راغلې وي. علي نه دې زر زر د خوراک سامان واغېشتو او اور یې بل کو او بیا څه وخت پس دې خوراک تیار کو او په دې کور کې ډېر وخت پس چېرته د خوراک بینونه شول او خوراک پکې تیار شو. دغه بوډۍ ښځې هم د خوشحالۍ نه سترګې کلو کړلې او د علي نه کشر ورور چپ چاپ ناستو او د خوراک تیارېدو انتظار یې کو. دا کروړپتي هلک ولاړو او د ټول هر څه ته یې کتل او ده ته په ړومبي ځل دا محسوسه شوله چې اصل خوشحالي څه ته وایي او ده سوچ کو چې کله د یو ضرورتمند مدد وکړي په دې کې خو ډېر زیات سکون وي. بیا چې څنګه خوراک تیار شو نو علي نه د ټولو نه مخکې خپلې مور له خوراک ورکو او بیا یې کشر ورور له روټۍ ورکړله او په ټولو کې اخره کې بیا په خپله کېناسته او روټۍ خوړل شروع کړل. د کروړپتي هلک ته تپوس وکړو چې تا ډومبنې په خپله باندې ولې خوراک ونه کو. هغې ورته صرف یو رکوټې شان جواب ورکو او وی ویلې چې کله دې روټۍ وخوړله نو زما زړه ته سکون میلو شو او اوس زما زړه ته روټۍ کېږي، مخکې خو زما خوراک تړه نه کېدو. د هلک چې دا واورېدل نو ډېر زیات حیرانه شو او د ځان سره دا سوچ کو چې په دې رکوټي شان کور کې اوسېدو والا خلک د زړه نه څومره ډېر مالداره دي، ځکه چې د دې په زړه کې د یو بل دپاره د زړه نه مینه ده. بیا د کروړپتي هلک چې ورو بهر طرف ته روان شو چې اچانک د علي نه آواز رالو. وی ویلې خان صاحب. د کروړپتي هلک چې په شا باندې وکتل نو علي نه ولاړه وه چې په سترګو کې شرم او حیا دواړه و او بیا ورته وویلې که ته چېرته نن نه وې راغلی نو کیدی شي. د دې نه پسې اواز ودرېدو او چپ شوه، خو دا هلک د دې د خبرې په مطلب باندې پوره ورسېدو. دا هلک بس غلی شو او د سره د خبرو کولو دپاره هیڅ هم نه و او بیا ورو بهر طرف ته روان شو. خو په لاره کې د ځان سره سوچ کو چې نن د زندګۍ مقصد بدل شو او د نن په زندګۍ کې په ړومبي ځل د یو ضرورتمند مدد کړی و. بیا چې دی بهر کوڅې طرف ته ووتو نو لږ وخت دپاره هغه کوڅې کې ولاړ پاتې شو او د ده په لاسونو باندې ډچ لګېدلی و او زړه یې ډېر تیز ډب ډب کول. ګیر چاپېره هماغه بدبویانې وې، هماغه ګندګۍ او هماغه شور و، خو ده ته دا ټول هر څه اوس هغه رنګ بدې نه لګېدل کم وخت کې چې دی دلته راتله او بدې پې لګېدل. اوس په هر یو شیز کې ده ته یو مجبوري ښکارېده، یو درد ښکارېده. دی چې بیا کله د ګاډي طرف ته ورسېده نو د ګاډي دروازه یې کلو کړله او یو ځل بیا په شا باندې د هغه کوڅې طرف ته وکتل، په کوم ځای کې چې دغه مات رکوټې شان کور و او ده ته داسې لګېده چې خپل نیم زړه یې هغلته پرېښه. بیا ګاډی روان شو خو په ټوله لار باندې دانیال چوپ و. ډرایور څو ځله ده ته په شیشه کې وکتل خو د تپوس کولو همت یې ونه شو. بیا چې څنګه کور ته ورسېدو نو نوکران ورته دروازه کلو کړله. بیا چې کله د ایسي یخه هوا د ده په مخ باندې ولګېده نو ده ته اړو سکون میلو نه شو. دی بیا سیده خپلې کمرې ته ورغله او کمره یې بنده کړه. په کمرې کې ټول هر څه هماغه شان و، ګران فرنیچر، غټ سکرین، نرمې طلایانې، خو نن ده ته دا ټول ګران هر څه یو بوج لګېدو او ده ته به بار هماغه غریب خلک را یادېدل. د دغه جینۍ نرۍ کمزورې مور، دغه رکوټې اوږې ماشوم او د علي نه د حیا نه ډکې ښکته سترګې. دې هلک بیا خپل سر ونیولو. په ړومبي ځل ده ته خپلې پیسې بېکاره لګېدلې. تر ماښامه پورې دی د کمرې نه بهر رانووتو. په میز باندې هر قسم خوراکونه پراته وو خو ده ته ولږه نه وه. ده صرف اوبه وڅښلې او لاړو په چت باندې ودرېدو او د دې ټول ښار نظاره یې کتله او ده ځان سره سوچ کو چې په دې غټو کورونو کې څومره بې سکوني وي. بیا اچانک ده ته رایاد شول چې د علي نه مور ډېره سخته بیماره وه، خو چېرته په وخت باندې د هغې علاج ونه شو. نو بیا دا سوچ یې کو زړه یې ډېر زیات خفه شو. د زر موبایل راواغشتو او خپل ډاکټر ته یې رنګ وکړو. ډاکټر صاحب ته به اوس هم په دې ساعت ما سره روانېږي. ډاکټر دې تپوس وکړو چې چېرته؟
د ورته صرف دومره وویلې چې د چا زندگی بچ کو او موبایل یې بند کو. لږ وخت پس بیا دی ګاډي کې ناستو او ګاډي عمدغه زوړ کلي طرف ته ور روانو. ډاکټر په خپل هم سوچ کې تللی او حیران و چې دا دې ما چرته بوزي. بیا چې کله ګاډي زوړ کلي سره ودرېدو نو ډاکټر حیرانه شو. دلته د هلک سروړه قول ویلې او مخکې روان شو. د هلک باندې تیزي و او قدم یې نور هم تیز کو او بیا چې کله دغه کور ته ورسېدو نو د دغه وخت ته د دغه کور نه د سلګو اوازونه رالل. د دې هلک زړه په دربېدو شو او بغیر تپوسه یې پردا خوا کړل او کور ته دننه ورلو. چې ویې کتل دننه هماغه رنګ ماحول و. علي نه خپله مور سره ناسته وه او جړلې او هغه ماشوم ورور یو سایډ ته ناست و. د بوډۍ مور ساګانې ډېرې تیزې چلېدلې. داسې لګېده ته به یې زنکدانې دی. د هلک زر زر ډاکټر دننه راوستو. ډاکټر زر زر راغی او د بوډۍ ښځې له نبض چک کو. سترګې یې وله چک کړلې او بیا یې د بیګ نه انجکشن روویستلو. علي نه چې د غوبل ته وکتل هغه پخپله هم حیرانه وه. ډاکټر د بوډۍ ښځې له انجکشن ووهلو او وی ویلې چې د دې حالت ډېر خراب دی او دا ډېره سخته ده خو د بچ کېدو امید شته. علي نه چې دا واورېدل نو ډېره زیاته په ژړا شوه. د مور لاس یې ونیولو او بار بار به یې د الله تعالی نوم اغشتلو. هغه راکوټ یې رور یم دې طرف ته راغی او په ژړا شو. د کروړپتي هلک لرې نه دې ته کتل او د ده زړه م پې داسې خفه و ته به وایې دا چېرته د دې خپل رشته دار دی. بیا ډاکټر یو څو دوایانې ورکړلې او علي نه ته یې وویلې چې دې ته روټۍ او دوی دواړه په ټیم ملاویږي نو الې به ټیک کېږي او که دا په ټیم میلاو نه شول نو بیا به خطره ډېره وي. د کروړپتي هلک زر زر وویلې چې څه قسمه ضرورت وي ما ته ووایه چې زه یې پوره کم. ډاکټر د هلک طرف ته وکتل او ځان سره یې سوچ کو چې ښه دا وجه ده چې د هلک زه دلته راوستلم. د ډاکټر د تلو نه پس په دې کور کې لږ وخت لپاره خاموشي شوله. علي نه خپلې اوښکې پاکې کړلې او سلو غوندې وویلې چې خان صاحب ته زموږ دومره ډېر مدد ولېږې. د دې د تپوس کولو نه معلومه دا شوله چې دا حیرانه هم وه خو دا یریدلې هم وه چې چېرته داسې نه چې دا کروړپتي هلک زما نه د دې څه قیمت وغواړي. دا کروړپتي هلک لږ وخت لپاره چپ او بیا یې وویلې چې څوک نه څوک خو پکار وي د مدد کولو دپاره. د ده خبرې ډېرې ساده وې خو د ده خبرو کې ډېر صداقت و. بیا علي نه په خپلې زندګۍ کې په ړومبي ځل د ده طرف ته مخامخ وکتل او په ړومبي ځل دې ته ولګېده چې دا زما صرف مالک نه دی بلکې یو ښه انسان هم دی. بیا رو شپه کېدو والا وه. د کور نه بهر رو تیاره شوله خو د دننه خلکو یو رکوټې شان امید پیدا شوی و. بیا چې کله د کروړپتي هلک بهر طرف ته روان شو نو د علي نه کشر رور ورمنډه کړلې او د هلک یې د لاسه ونیولو. د ده په سترګو کې ډېر زیات معصومیت و او ده بیا سلو غوندې اواز باندې ویلې رور جانه ته به سبا لم راځې. د کروړپتي هلک چې دا واورېدل نو زړه یې راډک شو جړا ورله او ده ته داسې ولګېده چې دی خو زه خپلو ګڼنم. بیا سلو غوندې سر وخوځه او ویې ویلې چې او راځم به. د دې ماشوم په مخ باندې په ړومبي ځل خندا راله. بیا رو دانیال بهر طرف ته ووتو او د خپل ګاډي طرف ته لاړو او چې ګاډي کې کېناستو نو سترګې یې پټې کړلې او نن په ړومبي ځل ده ته دا محسوسه شوله چې د زندګۍ مقصد صرف خپل ځان دپاره ژوند تېرول نه دي. کله کله د یو ضرورتمند اجنبي مدد کول هم ضروري وي خو ده ته دا پته نه وه چې دا دې نن څه کوي دا به د ده مخکې ټوله زندګي بدلوي. بیا ټوله شپه دانیال له خوب نه ورتلو. بار بار به په ذهن کې هماغه زوړ کور هغه زړه بیماره ښځه او د هغه ماشوم اواز به یې په غوږونو کې تاوېدو رورجانه سبا له به م راځې. بیا دانیال سهار وختي کې راپاڅېدو. سهار یې ناشته هم نه وه کړلې او ډرایور ته یې وویلې چې سیده سیده بازار طرف ته لاړ شه. په ټوله لار دی چپ ناستو او ځان سره یې عمدا سوچ کو چې نن دی له اوږې نه دی پاتې کېدل پکار. بازار نه یې ښه ډېر سامان واغېشتلو. هر قسم سامانونه یې ځان سره راواغېشتل او ټول یې په ګاډي کې کېښول او دغه زوړ کلي طرف ته روان شو. اوس ورو د زوړ کلي خلکو هم دی پیژندلی و. بیا چې کله دغه کور ته ورسېدو نو اواز یې وکړو. الینا دننه د کور نه د ټوخي اواز راتله او بیا الینا بهر طرف ته راووتله. چې ده ته یې وکتل نو بیا حیرانه شوله. دانیال چپ چاپ سامانونه د ګاډي نه راواغېشتل او کور ته یې وردننه کړل چې دې کې هر قسم خوراکونه او دوایانې وې او د هغې هغه وړه شان کمره چې وه هغه ټوله د سامانونو نه ډکه شوله. الینا ده ته کتل او یقین نه راتله. مور د دننه نه اواز ورکو بچې څوک راغلی دي؟ الینا جواب کې وویلې مور یې هماغه مالک راغلی دی. د مور یې په سترګو کې اوښکې رالې او هغه ماشوم ورور یې د خوشحالۍ نه د خوراک د سامانونه راواغېشتل او ښکلولې. بیا دانیال دغه ماشوم له په سر باندې لاس کېښو او هغه د خوشحالۍ نه په خندا شو او دغې خندا د دانیال زړه له ډېر سکون ورکو. بیا لږ وخت پس الینا تپوس وکړو خان صاحب دومره ډېر هر څه ته ولې کې موږ د دومره ډېر هر څه عادت نه یو. بیا دانیال جواب کې وویلې
چې دا څه خیرات خو مې نه دی کړی، د دې تاسو ته ضرورت دی او بس ما تاسو له راوړل. مخامخ په دیوال باندې یو زوړ شان تصویر و. دانیال چې کله دغه تصویر طرف ته وکتل نو تپوس یې وکړو چې دا څوک دي. نو الینا جواب کې ویلې چې دا مې والد صاحب دی چې 2 کاله مخکې وفات شوی دی. دانیال پوه شو چې د دې والد صاحب وفات شوی دی ځکه په دومره سخته تیریږي. په دې کې چې بهر په خلکو باندې نظر شو نو خلک یو بل ته راجوخ شوي وو او په غوږ کې خبرې کولې. یو کس دا وویلې چې دې جینۍ خو مالدار سړی پسو کړی دی او دی به خندل او چا به څه ویلې او چا به څه ویلې، خو د دې اواز دننه هم راتلو. الینا چې دا واورېدل نو رنګ یې زیړ شو او سر یې ښکته کو او دانیال ته یې وویلې چې مهرباني وکړه بس بیا دلته مه راځه، خلک ما پسې غلطې خبرې کوي. الینا له ډېره زیاته ژړا ورغلې وه. بیا دانیال وویلې چې زه نه راځم نو ستا د مور علاج به څنګه کېږي. الینا چپ شو، سر یې ښکته کړ چې دې کې د الینا مور وویلې چې بچې خلک خو به هر څه وایي او دا خو یو ډېر نیک هلک دی. الینا چې دا واورېدل په ژړا شوله. د الینا کشر ورور د دانیال لاس ونیولو او ورته یې ویلې چې رورجانه ته دلته راځه خیر دی او ستا راتګ ته زه ډېر زیات خوشحاله یم. بیا دانیال یو غټه ساه واخیستله او ویې ویلې چې زه به دلته راځم ځکه چې زه خپل ځان نشم رایسارولی. الینا چې دا واورېدل نو د خوشحالۍ نه په خندا شوه چې د دې په سترګو کې اوښکې هم وې. بیا چې کله ورو ماښام شو نو د تلو په ټیم کې ورته مور هم دواګانې وکړلې. دانیال حیرانه شو ځکه چې په ډومبي ځل دته چا د زړه نه دواګانې وکړې او دې چې بیا کله بهر ته راووتو نو په کوڅې کې چې کم خلکو خبرې کولې هغه چپ شول. خو ده د چا پروا ونه کړل او ګاډي کې کېناستو. په ګاډي کې ناستو ده ته دا محسوسه شوله چې دی بدل شو او اوس دې هغه لاپروا هلک نه و. خو ده ته دا پته نه وه چې مخکې به څه کېږي، خو ده ته دومره پته ولګېده چې دی اوس د دې کورنۍ نه ځان نشي بیلولی. بیا ورځې تېرېدلې او دا هلک به هر وخت دې کور ته راتلو او ده به ځان سره سامانونه هم راغشتل او دلته به یې وخت تېرو او واپس وتلو. کله به یې دوایانې راوړلې، کله به یې د خوراک سامانونه راوړل، کله به یې د غرکوټي ماشوم ته ټیوشن کو او کله به د بوډۍ مور سره ناست و د هغې خدمت به یې کو. بیا یې ورو د مور بیماري په ښه کېدو شوله. بل طرف ته دانیال نه کور کې پلار تپوس کو چې ته روزانه چېرته ځې. دانیال ورته جواب کې وویلې چې د یو کورنۍ مدد کولو دپاره. پلار به یې په خندا شو وبه ویلې چې د دنیا د ټولو غریبانانو مدد کولو ټیکه تا اخیستې ده لکه چې. دانیال چې دا واورېدل نو چوپ شو خو زړه یې خفه شو. بیا یو شپه چې دانیال دغه زوړ کور ته ورغلو نو حیرانه شو. الینا هم چپ وه، دغه ماشوم هم چپ و او د مور په سترګو کې اوښکې وې. دانیال تپوس وکړو څه چل شوی دی. الینا وویلې چې ملک مکان راته ویلي چې دا کور خالي کې او که پیسې هم رانه کړې نو موږ به تاسو د کور نه وباسو. بیا په سبا باندې دانیال دغه ملک مکان له ښه ډېرې پیسې ورکړې او کاغذ یې ورسره وکړو چې دی به د دې کور نه څوک هم نه وباسي. او چې کله دانیال لاله او دا خبرې دی له ورکو نو دا رکوټې ماشوم د خوشحالۍ نه په خندا شو او مور هم د خوشحالۍ نه په خندا شوه او الینا بس د ده په تماشو کتلې ورته. خو په دغه شپه باندې د هسپتال نه رنګ راغی او وی ویلې چې د مریض حالت ډېر زیات خراب دی، زر زر راشه. دانیال په منډه شو چې وی کتل نو الینا په فرش ناسته و جړلې او هغه رکوټي رور هم جړل او مور یې په ایمرجنسي کې پرته وه. ډاکټر وویلې چې جسم یې ډېر زیات کمزوري شوی دی. بیا لږ وخت پس د الینا د خولې نه ډېرې زیاتې چغې ووتلې. د الینا کشر رور هم جړل، چغې وهلې. دانیال هم ډېر زیات خفه و. الینا دانیال له غاړه ورکړه او ډېر زیاتې جړل. الینا وویلې چې اوس خو زموږ څوک هم نشته او د مور د جنازې نه پس یې کور بیخي خالي شو. بیا به یې د کشر رور هم هر وخت چپ و او د الینا په سترګو کې هم نورې اوښکې ختمې شوې، غلې به ناسته وه. یو ورځ د الینا کشر رور وویلې چې رورجانه ته خو به مونږ نه پرېږدې که نه. دانیال وله غاړه ورکړله او ورته یې وویلې چې کله هم نه. هم په دغه ټیم کې دانیال ته محسوسه شوله چې دا صرف یو مدد نه بلکې دا یو رشته جوړه شوې ده. بیا دانیال وویلې که تاسو غواړئ نو تاسو دواړه زما کور ته راشئ، هلته به تاسو تعلیم هم وکړئ او څوک به هم تنګئ نه. بیا الینا خپل ورور ته وکتل او سترګې ښکته کړې، وی ویلې چې ټیک ده. او بیا دې دواړه دانیال سره د هغه کور ته لاړل. بیا چې کله وخت تېرېده نو د دې دواړو په موجودګۍ په وجه باندې د دې مالدار سړي په کور کې ډېره ښکلا پیدا شوې وه. دغه رکوټې هلک به سکول ته تلو، الینا به د کور ټول کار کو. یو ورځ دانیال بره نه دغه ماشوم ته کتل چې د لوبې کولې. دانیال ځان سره سوچ کو چې اصل خوشحالي په پیسو کې نه ده، په ښو اخلاقو او په خپلو رشتو کې ده. چې دې کې د شاته نه الینا راله او د چایو کپ یې ورکو او دې دواړو رور او خور یو بل ته ډېر په مینه کتل او لګیا یو چای څښله. بیا همدغه غټ کور و. دانش بر په کوټه ولاړو او سوچ یې کو چې زما د زړه نه هغه تیاره وتلې ده اوس، ځکه چې د یو غریبې نوکرې کور والا ده ته دا وښول چې اصل خوشحالي څه ته وایي، چې اصل دولت انسانیت او مسلماني وي.
او د دې نه زړه ته سکون ملاویږي. د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې د یو انسان اصل پہچان دغه د پیسې یا د سټیټس نه کیږي، د مالدارۍ غریبۍ نه وي، بلکې د خلکو مدد کولو نه دغه پہچان کیږي. او اصل مدد صرف پیسې ورکول هم نه دي، بلکې مشکل ټیم کې خپل مسلمان رور خور سره ودرېدل هم دي. او کله چې مونږ د نورو خلکو مدد کوو نو الله تعالی زموږ خپلو زندګو کې هم خوشحالي راولي. خو اوس په آخره کې تاسو نه یو تپوس کومه، که چېرته د دانیال په ځای باندې ته دغه رنګ مالدار هلک وې نو ته به دې رکوټي کور ته د دې غریب خلکو مدد دپاره تلې او که نه، او بیا درپسې د علاقې خلکو غلطې خبرې هم کولې، نو آیا بیا به هم تاسو د دې خلکو مدد کو او که نه؟